أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوق و محبت سر درود شریف اوائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو مسلمانان رونو کورنو کے اوریدن کو خویندو میندو، شریعت ماتا تا دا خبر خودلی دا چی دا تمام مسلمانانو مثال دا دا یو جسم دی. دا انسان جسم کے لاس دی، خپی دی، غوگون دی، سترگی دی، پوز دا او اندامون دی ټول پدے اندامونو کی دی انسان چھے یو اندام تا تکلیف میلاوشی نو ټول جسم و سرا دردیگی او ټول جسم تا تکلیف ہوئی. لکه پہ انسان باندی د سر درد راشی بیا ټول جسم ټول وجود د هغې سره بیکاری، هغې ټول وجود ته هغه تکلیف میلاویږي. دقه شانتې د انسان خپه کې چې دی هغه ازغې لاړو، میخ پکې لاړو، شیشې ورله خپه ووهله، نو د هغې خپې د زخم او د تکلیف د وجې نه ټول جسم تا تکلیف او درد میلاویگی. نو دقا شانتی دا تمام مسلمانان د دوی مثال د یو جسم دے چی یو مسلمان تا تکلیف وی، یو مسلمان پا مصیبت کی وی، یو مسلمان تا سمسلوی، نو چې بل مسلمان سره د دغه خبر احساس وي او د هغه مسلمان رور په غم باندې دی غمجن وي، داغه په خوشاله باندې دی سوي خوشاله وي. بل چې دا احساس زمون سره پیدا شي چې مومن مسلمان د دې مثال د یو جسم دی، د دې مثال د یو وجود دی. یو مسلمان تا کم تکلیف رسی، کم خفګان رسی، چې مونږ په هغې کې د هغې مسلمان ورور سره سیو، دا شریک یو، دا ورسره یو ځای یو. بل طرف ته کما تا نظر واچو معاشره باندې د مسلمانانو نه دا احساس ختمیدو والا دی، دا درد ختمیدو والا دی. یو مسلمان باندې تکلیف دی، یو مسلمان باندې غم دی، بل مسلمان ځان خپل مزی کی، خپل د زندګۍ نه خوندونه اخلي، خپل مزی چرچې چې دی هغه کی. دا احساس دا چې دا زمونږ نه ختم شوی دی. نن که مونږ وګورو
زمون ملک باندې یو قحط سالی راغلی دا چې هغه د ګرانۍ قحط سالی ده. بعض غریبانان مسلمانان اغوی تکلیف کی دی، اغوی غم کی دی، اغوی پریشانے کی دی، چې مونږ د اغوی سره د اغوی په هغې غم کې په هغې خفګان کې ځان شریک کو. اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې کله زه ډوډۍ ته کینم هغه وخت کې د مسلمانانو حالات ډېر زیات خراب وو. د انګریز دورو اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې زه به ډوډۍ ته کېناستم د مسلمانانو حال به راته رامخې ته شو نو ما به خپله ډوډۍ پرېښودله او بیا څه وي چې کله به زه د شپې بسترې ته وختم اوده کېدم به د مسلمانانو په حال به چې مې نظر واچاو د هغوی حال به مې ځان ته رامخې ته کو زما خوب به ختم شو. زه به د هغې خپلې ګرمې بسترې نه پاڅېدلم. دا هغه خلقو چې د دوی سره د بل مسلمان احساسو د هغه په هغې غم کې دي د هغې سره چې دی هغه څو دا شریکو. نن چې مونږ باندې دا کمه ګرانی راغلی ده، کم مسائل راغلی دي، زندگی زمونږه ګرانه شوې ده، د دې سبب څه دی، د دې وجه څه ده؟ ځکه تېره جمعه باندې تاسو ته ما ویلي چې کله انسان کې بیماری ولګي د ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر مخکې د ده مرض معلومي چې سبب څه دی، وجه څه ده، د انسان ته چې دا کومه مسله رخ شوې ده دا ورته د څه نه رخ شوې ده، دا کم مرض دی مخکې دی هغه سبب د هغې بیماری معلوم کی د هغې نه وروستو بیا دې څه کي علاج چې دی هغه ښیي. نو د دې سبب څه شی دی، د دې ګرانۍ سبب څه دی؟ قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمایي وما اصوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. دا تاسو ته چې صدر رسی فبما کسبت ایدیکم دا ستاسو د خپلو اعمالو وجه ده. انسان چې څنګه عمل کی د هغې عمل مطابق د الله تبارک وتعالی فیصله راځي، د الله تبارک وتعالی حکم راځي. نو یو غټه وجه غټ سبب چې دی هغه د قحط سالی د ګرانۍ د مهنګایۍ هغه دا دی چې ګناهونه چې دی هغه سیوا شي. یو سبب چې دی هغه څه شی دی؟ ګناهونه سیوا کېدل. په مخ د ځمکه باندې ګناهونه چې دی دا سیوا شو بیا به چې دی هغه څه کېږي، بیا به قحط سالی راځي. بعضې ګناهونه داسې دي چې الله انسان ته ډایرک معاف کی، الله هغې باندې انسان نسی نه، الله د هغې خپلې لویۍ د هغې خپل طاقت مناسب بعضې ګناهونه د انسان ته معاف کی. بعضې خطایانې داسې دي چې د هغې د وجې نه بیا الله دا خپل بنده رانیسي. ای رونو یقین وکړئ که زمونږ سره الله حساب کتاب شروع کو د سحر نه راواخله تر ماښامه پورې زمونږ ټول ټیم په ګناهونو کې تېرېږي. که الله دې باندې راونیولو موږ د یوې نوڼې قابلان چې دی هغه نه یو، خو الله زمونږ په څو ګناهونو باندې عفو او درګذر چې دی هغه کی. څو ګناهونه داسې دي چې د هغې د وجې نه الله ماته ته سزا راکړي، ماته چې دی هغه څه کې رانیسي. لکه حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي
چې کله تاسو په معاشره کې دوه خبرې چې دی هغه پیدا شي، یو ویل کېږي یو عمل څه دی سودخوري چې دی هغه پیدا شي، دویم رشوت خوري چې دی هغه پیدا شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بیا به دوه خبرې تاسو باندې چې دی هغه راځي، یو به تاسو باندې قات سالی د الله د طرف نه چې دی هغه مسلط کیږي، دویم به تاسو باندې مغلوبیت، مسلمان به مغلوبه کیږي، دشمن به په غالبه کیږي. دا دوه خبرې به بیا په تاسو کې چې دی هغه پیدا کیږي. چې کله سود عام شو، کله رشوت خوري عام شو، داغه په بدله کې به دا دوه خبرې راځي چې یو به قحط راځي، دا ماته د چدانن خکاری باران شتا لیکن ماته د زندگی تیرول هغه ګران شو، سیزونه نرخونه ورځ په ورځ باندې سیوا کېږي، خېږي ریټونه په مخه باندې په بره روان دي. دغه قحط سالی ده. بل مسلمان به مغلوب وي، په ده باندې به دشمن غالبه کېږي، هر ځای وګوره مؤمن مسلمان هغه ټکېږي، کافر به هغه باندې چې دی هغه غالبه شوی دی. ولی مؤمن مسلمان خپل کار دا چې دی هغه پرېښی دی. نن موږ بینکونو کې خپلې پیسې ږدو، په هغې باندې موږ منافع اخلو، قسمه قسم طریقې د سود چې دی هغه راوتي دي. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث ته پیشنګویي ده چې اخره زمانه کې به دا سود داسې عام شي چې یو انسان به تم بچ پاتې نشي، هر انسان ته به د دې دا اثر چې دی هغه رسي، دومره به دا سودخوري چې دی هغه عام شي. نو دا هغه بیماری ده او سبب معلوم شو چې سبب څه شی دی، ګناه ده، ګناه کول دی، د الله نافرمانی کول دی. او چې الله خفه شي د الله نافرمانی دی وکړه، بیا به الله پاک چې دی هغه څه کوي، بیا به الله پاک عذاب راولي په ما تا باندې. اوس دا به په څه باندې کېږي؟ د دې علاج به څنګه کو؟ د دې علاج الله ما تا ته توبه راایستلې ده. توبه دا د دې علاج دی. د توبې دپاره درې شرایط دي، درې خبرې دي د توبې دپاره. ستا د توبې نه به توبه نصوح دا څنګه رغېږي چې په دریو خبرو باندې عمل ته وکړي. یو خبره په خپل ګناه باندې ندامت، پیمانتیا اختیارول. ګناه دې کړی دی، په هغې خپل ګناه باندې ته ستومانه یې، په هغې خپل ګناه باندې خفه یې، ندامت دې درته. یو د توبې دپاره دا خبره ضروري ده. دویم د توبې دپاره ګناه پرېښودل دا ضروري دي. کم ګناه چې کې هغه ګناه به پرېږدې، ځکه چې ته ګناه نه پرېږدې او استغفار وایې، د دې انسان پورې شیطان خان دی. د دې مثال داسې دی چې یو کمره ده، هغې کې ګندګي پرته ده، ته پکې خوشبویانې چانګې د هغې خو څه پیدا نشته، مخکې به د داسې کې دا ګندګي به لرې کړې د دې کمرې نه، چې ګندګي دې لرې کړه بیا خوشبویي راوړه، بیا به هغه خوند کي، مزه به کي. اوس چې ګندګي پکې پرته ده او ته خوشبویي راوړې، دا هېڅ پیدا نه کي. دغه شانتې توبه ده. ګناه به پرېږدې، هغې به ستا دا استغفار تا ته څه کي، تا ته پیدا چې دی هغه درکړي. او دریم د توبې دپاره شرط دا دی چې آینده دپاره به دا ګناه نه کوم. د دې وجې نه ګناه نه پرېښودل چې مړه دا به زه سبا بیا کوم، بیا به کوم، بیا به کوم، نو مړه څه لتې توبه وباسم؟ نه، توبه وباسه، الله ته وسپاره، الله ما هو توبه وویستا، آینده راله توفیق راکړي د دې کار نه د منع کېدلو. الله به دله طاقت او توفیق چې دی هغه درکړي. او دا خبره هم واورئ
دا خو هغه خبره وا چې کم د الله سره تعلق ساتي، کم چې د انسان او بنده سره تعلق ساتي دا هغه به د هغه انسان نه معافي غواړي. دغه درې خبرې هم دي او چې د چا سره د زیاتې ظلم کړی دی دا هغه نه به معافي غواړي. څلورمه خبره پکې چې دی هغه دا ده نو په خپل ګناه باندې پښیمانه کېدل، ګناه پرېښودل، آینده لپاره دا عزم کول، په خپل ګناه استغفار ویل. قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلم فرمایي چې زما وجود ترسو چې تاسو کې موجود یم، ترسو کې چې تاسو کې یم، زما د وجنا الله تبارک وتعالی په تاسو باندې عذاب نه راولي. کافرانو به وی کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی عذابونه غوښتو چې به مونږ عذاب راوله کته رښتونی. قرآن کې الله څه فرمایي؟ قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله دې خلق العذاب نور کی تر کومه چې تر دوی کې موجوده. او نبی علیہ السلام د حدیث کې فرمایي چې کزلان شم یو سیز هغه تاسو ته پاتې کیږي چې هغه استغفار دی. او بیا الله فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. چې کله دوی استغفار وایي دوی له بزا عذاب چې دی هغه ورنک. احادیث مبارکو کې د استغفار ډېر زیاتې پیدا راغلي دي. استغفار د خپل ځان د پاره ویل، د خپل مور پلار د پاره ویل، د مسلمانانو د پاره ویل، د تمام عالم اسلام د پاره ویل. درې پیدا ذکر کړی دي. درې یو پیدا دا ده چې کوم مسلمان د تمام مسلمانانو د پاره استغفار بخنه دعا دا چې دی هغه غواړي الله تبارک وتعالى دا هغه تمام انسانانو مطابق یو نیکی دی انسان لور کی. د تمام مسلمانانو د پاره د استغفار اووي په لک ټیم کې د څومره نیکه او غټلې. یو پیدا دا شوا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. دا استغفار ده. دغه ټول مؤمنان مسلمانان مړو ژوند دی رالو نو دا څومره چې دي د دې مری نیکه درته میلاو شي په لک ټیم کې. یو پیدا د استغفار دا شوا چې د څومره مؤمنانو د پاره د استغفار وي دا غي مری نیکه درته الله چې دی هغه اولی کړي. دویم حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کم یو انسان روزانه اوش پیری د مؤمنانو مسلمانانو د پاره استغفار بخنا دعا غواړي دا انسان با الله مستجاب الدعوات جوړ کی. مطلب د هر دعا با الله پاک قبلی. روزانه اوش پیری د تمام مسلمانانو د پاره استغفار. او دریمه پیدا د استغفار صدا دریمه پیدا دا چې کوم سړی د تمام مسلمانانو د پاره استغفار وایي نو د کوم قیمتي خلق د وجنه چې الله د تمام دنیا والا رزق ورکی الله به په هغه قیمتي نیکانو خلقو کې نوم چې دی هغه اولی کی. سور درې قیمتي پیدا شوی د استغفار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. نو خلاصه مې د خبرې دا درونو خبره مې دی پورې کوله چې دا کما قحط سالی کما گرانی کم مصائب تکالیف راغلی دی د ملک باندې د مسلمانانو باندې دا غي سبب څه شي دی هغه ګناه دی. ګناهونه پرې خودل چې موږ ګناهونه پرېږدو. بیا مې د توبې متعلق خبره کړه، درې خبرې پکې پکار دي. په خپل ګناه باندې استغفار کول بار بار. الله ډیر غفور الرحیم ذات دی. الله د خپل بندا په وړه وړه خبره باندې معاف کی، باندې ورته ګوري. بنی اسرائیلو کې قحط سالی راغلی و. موسی علیہ السلام درې ورځې د الله نه چې دغه سوال وکړو، تمام مخلوق یې راایستلی دی میدان ته. درې ورځو کې باران ونه شو، قحط سالی ختمه نه شوه. موسی علیہ السلام د الله دربار کې عرض کې، الله درې ورځې خو مونږ هغه توبه استغفار وکړو، الله قحط سالی ختمیږي نه. الله ورته وحی راولېږله، دا څومره بني اسرائیل چې درې ایستلي دي دې کې یو انسان د 40 کاله زمانہ فرمانی کړې ده، 40 کاله ګناهونه کړې دي. په دې خلقو کې هغه سړی موجود دی، که هغه سړی لرې شو نو ستاسو دا قحط سالی، دا تکلیف، دا غم، دا درد زه ختموم. موسی علیہ السلام اعلان وکړو، پس طریقه باندې تمام میدان ته، تمام غنی مخلوق ته دا आवाज ورسا چې داسې یو کس دی هغه د دې مخلوق نه لري شي الله قحط سالی ختمي. هغه سړی چې پته ولګېده چې دا خو زیمه د الله دربار کې سوال کی، الله 40 کاله دې را باندې پردا چولې ده، الله اوس کو زه وزم د ټولو خلقو نظر به په ما باندې چې هغه ګناهګار دا دی چې د ده د وجې نه مونږ کړېږو، د ده د وجې نه مونږ ته دا تکلیف مصیبت دی. زمانه به پرده لري شي، د خلقو په نظر کې به زه سپک شم. الله تبارک وتعالی په ما باندې دا پرده دقه شانتې وساتې. الله زه درته توبه وباسمه. دې کې لږ ساعت وشو، باران راغی د الله د طرفه، د الله د طرف نه هغه تکلیف، هغه مصیبت، هغه غم، هغه درد، هغه هر څه ختم شو. موسی علیہ السلام حیران دی چې د محفل نه د ګڼې نه خو سکوت یې نه دي چې داسې چلو شو. بیا د الله خدمت کې عرض کی، الله سو شو، څوک قوت یې نه دي د محفل نه، باران دی را باندې را ووړو. الله تبارک وتعالی ته فرمایي زماغه بندا ما ته داسې وخت وکړه، ما ته داسې فریاد وکړو چې داغه د وجې نه مې دا باران بند کړی، داغه د وجې نه مې د باندې وسرا ووراو. موسی علیہ السلام بیا عرض کی، الله تا خو ډېر ښه بنده دی، الله ماته وښیه. الله فرمایي موسی 40 کاله مې بې پرده چولې ده، نن زه د خپل بنده پرده نشم لرې کولی. نورو الله داسې ذات دی، الله د خپل بنده خطایانې ګناهونه دا چې دی غسی کې هغه معاف کی. خبره دا د صرف چې مونږ الله لتلی نه یو، مونږ الله ته د خپل ګناه محیطه کړی نه دی، مونږ الله ته جوړلی نه دي، مونږ د خپل سترګې نه وخت وکړی نه ده. الله بار بار ماته تسوي، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسانا ته د خپل رب نه څه شي په دوکه کې اچولی؟ ولې ته په دوکه کې پروت یې؟ خپل رب طرف ته چې دی هغه څه شه هغه راشه. نن انسان بې وفا شوی دی، نن د انسان زړه سخت شوی دی،
نن د انسان په زړه باندې پټۍ لګېدلې ده. څنګه چې د انسان سترګې نظر کار پرېږدي دقه شان د انسان زړه هم کار پرېږدي. نن زموږ زړونو باندې پټۍ دي. نن زموږ زړونه چې دي هغه په ګناهونو کې بند شوي دي. چې راپاسو او الله ته توبه استغفار وباسو. دا کم حالات چې راغلي دي دا زما ستا د عمل وجه ده. آیات مې درته وویل وما اصوابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم. تاسو ته چې کوم مصیبت در رسي دا ستاسو د لاسونو وجه ده. نو هر انسان ته خپل ځان معلوم دی چې زه به څومرې اوبو کېما کېنه لږ ساعت الله ته د خپل ګناهونه ورمخې ته کې الله توبه مې درته توبه وباسي. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.